مسلمانیتوب د دریم حق ورکړي. بیا وی کنه وی موږ باندې د الله عذاب راځي، پوه شوې، زمونږ عملونه ټیک نه دي، پوه شوې، زمونږ کارونه ټیک نه دي. دا زمونږ حال دی. دا وګوره د جومات او د مدرسې چندې چې کومې ډبې هغه بار پاتې شي که نه، دا نن سبا خلک بار پرېږدي نه، خلکو ته پته ده، زمونږ د مسلمانۍ خلکو ته پته ده او دا بار پرېږدي نه، خو بیا هم د چا نه په هیره کې پاتې شي که نه نو هغه لاړو، پوه شوې، د چا نه چې وخلیده دا غورې خلک بار پرېږدي نه، خو په هیره کې چې پاتې شي هیر شي تي بیا وګوره چې هیر شي دي که نه دوی ته موقع میلاو شي، دوی چې راشه کار شی دی. دا زمونږ عمل دی. ګوره چې موږ د الله په کور کې یو شی نه پرېږدو او موږ د الله د کور نه غلا کوو، پوه شوې، ما ډېر خلک داسې لیدلي یقینا چې په خپلو سترګو مې لیدلي چې جومات نه درۍ، د جومات لوټۍ، د جومات ټوټۍ، پوه شوې، ممبر سره کوم جانماز، د امام صاحب جانماز، پیش امام چې کوم جانماز باندې هغه مونځ کوي هغه، دا یقینا یو شی نه پرېږدي، هر سوړ یې پټۍ د غلا. دا څه دي؟ دا زموږ مسلماني ده، دا زموږ ایمان دی. نو یقینا چې ډېر زیات زه خفه شم کله کله داسې کارونه ووینم که نه، نو زه یار زه ځانه سوچ کوم زه یم دا په مثال دی. همدا خلک لکه د دوی پرې سینو کې زړه شته که نه، دوی دا سوچ کوي که نه چې یار چې سبا موږ مرګ هم موږ له دی، موږ د الله د کور نه غلا کوو، نو موږ به الله ته څه جواب ورکوو؟ بیا زموږ پرې سینو کې زړونه نشته، په هغې کې احساس نشته، په هغې کې موږ به څه سوچ کوو؟ خو بهرحال کوشش دا کوئ چې ځان د داسې کارونو نه وساتئ، او که ویډیو خوښه شوي د ثواب په نیت مې د نورو ملګرو سره مخکې شیر کړئ. انشاءالله را روانه ویډیو کې به لایو د هغې په ځان ډېر